جوړ په خیر. خدای دې وکړي روغ او جوړ به وئ. د فروشان لسونو ته بیا هم په خیر راغلی. د لومړي بوګن دویمه برخه ده. لومړی پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. وای was kann auf Nasserfahrbahn zur Aquaplanung Wasserglätte führen؟ څه د دې باعث کېدای سي چې موټر په لوند سړک باندې وښویېږي؟ لومړی Spurrillen in der Fahrbahn، هغه جګې او ټیټه چې په سړک باندې که چېرته د موټر ټایر په هغه جګه باندې راسي موټر ښویېږي. منظور یې هغه جګې او ټیټې دي لکه د قندهار او کابل په سړک باندې چې دي. abgefahrene Reifen، کله چې ټایرونه خوړل سوي وي، ټایرونو نوره دومره زیاته جویداره نه وي، خوړل سوي ټایرونه. نو بل hohe Geschwindigkeit، چېرته چې زموږ سرعت یا تیزوالی ډیر زیات وي. نو په دې درې واړو حالتونو کې چې سړک لوند وي موټر ښویېږي. سوال سم ځواب سو. دویمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. wozu kann langes Fahren mit hoher Geschwindigkeit führen؟ څه کېدای سي کله چې یو موټروان د ډیر ځنډ یا د اوږدې مودې لپاره په ډیر سرعت سره موټر چلوي؟ څه کېدای سي، څه باعث د دې کېدای سي؟ Die Reaktionsbereitschaft nimmt zu، یعنی دا موټروان بیخي دې ته آماده کېږي چې زر عکس العمل وښیي که چېرته کوم خطر مخې ته راسي. نه، د نورم بې احتیاطه کېږي. څومره چې موټر سرعت زیاتېږي هماغومره هوشپرکي یا حواسپراګندګي زیاتېږي ورسره. Es wird zu dicht aufgefahren، معنا دا چې ډیر د نورو موټرونو ته نږدېوالی پیدا کوي. موټر خو ډیر تیز دی او دا وایي چې زه کنټرولولی سمه، خو دی فکر کوي چې موټر زما دومره سرعت نه لري یا دومره تیز نه دی. Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach، معنا دا چې دی فکر کوي څومره چې موټر تیز چلوي هماغونه موټروان احساس کوي چې نه موټر ډیر تیز نه دی، موټر اوس هم سرعت یې راټیټ دی. دا دواړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 4 نمرو پوښتنه وه. درېیمه پوښتنه ده د 4 نمرو انځوریزه پوښتنه ده. لومړی راځو انځور ګورو. انځور په 3 واړو ښیښو کې ګورو، راسته، چپ خواته او د شا په شیشه کې. بل ګورو د سړک حالت ته چې سړک څه رقم دی. ګورو چې ګولایي ده او بل ځنګل غوندې ځای ده، ونې دي. مونږ صحیح لید نه لرو اخره کې د سړک څه شی کېدای سي اوسي، مونږ هیڅ شي نه خبرېږو. نو وایي worauf sollten Sie sich in dieser Situation einstellen؟ د څه شي حساب مو باید وخت ته کړی وي چې څه باعث کېدای سي دلته یا کوم خطرونه پیښېدای سي. لومړی auf ein langsam fahrendes Fahrzeug auf meinen Fahrstreifen، کېدای سي دا په کوم سړک یا دا په کوم لاس زه روان یم دلته د ګولایي نه اخواته چې زه یې نسم لیدی ډېر استه یا سلو یو موټر روان وي، دا کېدای سي. auf Wildwechsel معنا ده چې کومه د حیواناتو رمه وي او یا هم غویان وي یا هم کېدای سي هوسۍ وي د سړک نه اخواته ځي، دا هم کېدای سي ځکه موږ ته نه معلومیږي هیڅ شی. بل auf Gegenverkehr der die Kurve schneidet، کېدای سي له هخوا نه چې هغه کوم موټر را روان ده موږ یې نه وینو، هغه یو دفعه د ما لاس ته راواوړي. هو دا هم سم ده. 3 واړه ځوابونه دلته سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. بله پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. وایي Sie fahren 40 km/h، تاسو 40 کیلومتره په ساعت کې ځغاسته لرئ یا موټر هم په 40 کیلومتره په ساعت کې روان ده. Bei einer Gefahrbremsung beträgt der Bremsweg circa 8 Meter، که چېرته تاسو د خطر بریک ونیسئ چې ښه صحیح ده پښه په پایډل باندې کیږدئ او په چغې کوئ، نو د هغې وخت نه چې تاسو په پایډل پښه کېښودله او موټر ودرېدئ ستاسو سرعت 40 ده، 8 متره موټر نور هم مخکې ځي بیا درېږي. Wie lange ist der Bremsweg unter sonst gleichen Bedingungen bei 50 km/h؟ که چیرې وای ستاسو سرعت 50 کیلومتره په ساعت کې وي نو دغه د برمزویک چې کله تاسو په پایډل پښه ږدئ او موټر درېږي دا به بیا څومره متره وي؟ 12.5 متره به دا فاصله وي. په 40 کیلومتره ساعت کې 8 متره وه او په 50 کیلومتره په ساعت کې دا فاصله زیاتیږي.
12,5 Meter ته رسیږي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. پنځمه پوښتنه د ویډیویي پوښتنه ده. 2 نمرې لري. لومړی راځو ویډیو ګورو. 3 شپوره سرک دی. 1 2 3. دلته دا چپ لاس ته اخرنی شپور یا اخرنی سرک په ختمېدو باندې ده. دې ته مفهم وي. او زه استه استه دې سره موټر ته هم نږدې کېږم. فاصله مې لنډېږي. څه باید وکم؟ بیا راځو ویډیو ګورو. ښه صحیح. دې خواته مو ګورئ چې کوم موټر روان دي. شاته شیشه کې هم ګورو. زه دې موټر ته هم نږدې کېږم خو دا شپور هم په خلاصېدو باندې ده. زه کولی سم دلته واوړم. پوښتنه: Wie sollten Sie sich verhalten? دلته به څه کوئ؟ کومه کړنه سمه ده؟ Ich wechsle auf den rechten Fahrstreifen und verzögere. زه راسته لاسته راځم او سرعت مې ټیټوم. Na? Ich bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen und verzögere. زه همدغه خپل سرک باندې ځم چیرته چې یم خو سرعت به مې راټیټوم. هو. Ich wechsle auf dem linken Fahrstreifen und überhole den roten PKW. زه چپ لاس ته اوړم سرعت ورکوم او له دغه سور موټر نه مخکې کېږم بیرته راوړم. نه دا هم بې احتیاطي ده دا هم بې احتیاطي ده. ته به فقط همدغه په خپل سرک باندې چې وي همدلته پاتې کېږي خو د موټر سرعت یا تیزوالی به دې راکموي. هو diese Frage wurde richtig beantwortet. 2 Nummer Pochtana. Spagama Pochtana, der 2 Nummer Pochtana da. Woran können Sie je nach Kraftfahrzeug erkennen, ob das Fernlicht eingeschaltet ist? تاسو د کوم ځای نه پوهیږئ چې ستاسو د موټر فول چراغ چالان دی؟ An der Schalterstellung د بټنو نه یا هماغه ځای نه چې دا چراغ چالانیږي؟ هو. Blauen Kontrollleuchte د آسمانی یا شین چراغ آسمانی چراغ آبی چراغ چې چالان وي په سویچ بورد ورته وایي هلته. هو دا هم سم دی. Grünen Kontrollleuchte شین یا دا رنګ د سویچ بورد کې داسې یو ګروپ چالان وي. نه هو د بټنې نه مونږ پوهیږو چې زمونږ فول چراغ چالان دی او هغه آبی چراغ چې کوم په سویچ بورد کې چالانیږي هغې نه پوهیږو چې زمونږ فول چراغ چالان ده. هو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 2 Nummer Pochtana war. Wama Pochtana, der 4 Nummer Pochtana da. Weil auf einer Autobahn mit 3 Fahrstreifen hat sich ein Stau gebildet. په یو autobahn باندې چې هغه 3 دانې خطونه لري یا 3 سرکه پې باندې روان دي د یوې خوا نه مخه کې ترافیک ده یا د موټرونو ګڼه ګونه ده او سرک بند دی. Wo ist die Gasse für Rettungsfahrzeug zu bilden? نو کله چې 3 سرکه وي کوم سرک کې د ژوند ژغورنې یا هم د انسان ژغورنې موټر امبولانس او د اطفایي موټرو لاره باید جوړه سي په کوم ځای کې؟ فکر وکړئ دا 3م سرک دی چپ لاس ته بیخي دا د من سرک ده او دا هم راسته لاسته سرک ده. د ریټونګ یا همدغه د امبولانس د ژوند ژغورنې د موټر شپور دغه اخرنی د 3م او د 2م خط په منځ کې دی. دغه سرک چې کله د اخرنی چپ لاس او په منځ کې منځنی سرک په منځ کې دغه همیشه باید دا سرک خالی دلته یو خط مکمل د یو موټر خالی پاتې سي. معنا دا څوک چې په چپ سرک باندې دي هغه باید چپ لاس خصي ونیسي خواته لاړ سي او څوک چې په منځ کې دي دوی باید خپل زیاتره فاصله د راسته خواته ونیسي چې دلته ډیره فاصله پاتې سي. وای zwischen dem mittleren und dem rechten Fahrstreifen د دې سرک او د دې سرک په منځ کې نه zwischen den linken und den mittleren Fahrstreifen. هو د چپه او د من سرک په منځ کې. هو دغلته باید د دې سرک یعنی خالیګه پاتې چې د امبولانس یا د ژوند ژغورنې موټر په باندې لاړ سي. Auf dem Seitenstreifen نه
هغه د اړخ سرک چې بیخي راسته لاس خواته ده د سرک نه بیرون. ګورو هو diese Frage wurde richtig beantwortet. 4 نمرې پوښتنه وه، مخ ته ځو. Wir haben 4 نمرې پوښتنه ده، وایي Sie möchten auf dem Beifahrersitz ein Baby mitnehmen. تاسو غواړئ د څنګ په سیټ کې د یو ماشوم ځان سره بوځئ. Was müssen Sie bei der Verwendung einer Babytrageschale beachten? تاسو باید څه شته متوجه اوسئ کله چې تاسو د ماشوم دغه چوکۍ یا همدغه چوکۍ غوندې ځای ده چې په واګن کې ایښودل کېږي هغه راوړئ په چوکۍ باندې ږدئ. چیشته باید پام وي. Die Babytrageschale muss entgegen der Fahrrichtung angebracht sein. دغه چوکۍ د ماشوم داسې باید جوړه شي چې د مخه یې د موټر د ورتګ خواته وي. هو das Baby muss in der Babytrageschale angeschnallt sein. ماشوم باید په چوکۍ کې تړلی وي. هو ein vorhandener Beifahrer-Airbag muss deaktiviert werden. دغه د موټر ایرباګ چې ده د ماشوم خواته دا باید غیر فعاله سي. هو باید دا غیر فعاله سي که چیرې ماشوم په چوکۍ کې وي او ایرباګ راواوړي دا چوکۍ د ماشوم چې ده دا ماتوي، په منځ کې ماتوي. نو د دې لپاره دا 3 واړه پوښتنې ځوابونه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 4 نمرې پوښتنه وه، مخ ته ځو. 9مه پوښتنه Welche Änderungen müssen Sie als Fahrzeughalter der zuständigen Zulassungsbehörde unverzüglich melden? کوم هغه تغییرات چې ستاسو یا من حیث د موټر خاوند ستاسو په ژوند کې راځي هغه باید تاسو د ترافیکو مدیریت یا هم دغه د کومه دفتر چې تاسو ته اجازه درکړې ده د دې موټر هغې ته تاسو خپل کوم تغییرات چې په ژوند کې راځي ورسوئ. لومړی دا چې کله تاسو خپل نوم تبدیلوئ باید مستقیما نیغ په نیغه دې دفتر ته احوال ورکړئ. meines Wohnsitzes زما د کور پته یا ادرس چې کله تغییر کوي زه باید مستقیمه دا دوی ته خبر ورکړم، د ترافیکو مدیریت ته ورسوم. meine Haftpflichtversicherung نه دا خو زما هغه Versicherung دی چې زه وغواړم او نه غواړم دا د هغوی مربوط نه کي. دا Haftpflichtversicherung د موټر نه دی. meine زما د کور زما د ماشومانو Versicherung هغه ښیي. نو دا دواړه سم دي. هو Frage wurde richtig beantwortet. 10مه پوښتنه د 2 نمرو پوښتنه ده. Woran können Sie während der Fahrt eine defekte Blinkleucht erkennen؟ که چیرته تاسو موټر چلوئ او په دې وخت کې ستاسو د موټر یو چراغ یا د اشاره خرابیږي تاسو د کوم ځای نه پوهیږئ؟ Die Kontrollleuchte vor den Blinker blinkt schneller als üblich. کله چې تاسو یو اشاره چالانوئ که راسته خواته راځئ د راسته خواته یو چراغ په تاسو ته په ډاشبورډ کې یا هم د سویچ بورډ کې چالانیږي چې ټک 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 کوي که نه، که کله هم ستاسو دغه اشاره خرابه وي نو دغه ټک ټک دا به دومره تیزیږي چې تاسو پوهیږئ دا د زما چراغ اوس خراب ده، یعنی د نورمال نه زیات بلینکر کوي واریږي. نو بیا تاسو پوهیږئ چې زما کوم چراغ چې ده هغه خراب ده یا کومه اشاره چې ده هغه خرابه ده. Eine defekte Blinkleuchte ist während der Fahrt nicht erkennbar. که وایي کله چې زه موټر ګرځوم که زما کوم چراغ خراب سي یا اشاره خرابه سي زه پرې نه پوهیږم. نه مونږ پوهیږو که چېرته مونږ اشاره خرابه وي نو په سویچ بورډ کې مونږ ته ډېره تیزه د اشاره واریږي چې ستاسو د یوه اشاره خرابه ده. ځواب ګورو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا و د لومړي بوګن 2مې برخې پوښتنې او ځوابونه. که چیرته د په ترجمه یا ژباړه کې څه کته پورته سوي وي تاسو کولی شئ په کومنټ کې راته ولیکئ، بیا به په نورو درسونو کې پرې باندې خبرې وکړو. ډیره مننه. ښې چارې الله مو مل.